حاشیه سته ده په سلم باندې ښه د ماتن یعنی خپله د صاحب د سلم په سلم باندې حاشیه سته صاحب د سلم په خپله حاشیه کې کومې چې په سلم باندې ده که نه پوه شو مقصد باندې د سلم والا خپله حاشیه سته په چا باندې په سلم باندې نو هغه په دې حاشیه کې وایي د دې لا یحدو لاندې څه وایي ویلې انه بسیط ذهنا وخارجا مقصد باندې پوه شوي وایي هلکه نو غرض د مصنف څه شی دی د دې عبارت نه یعنی ماتن چې په حاشیه کې دا خبره کوي چې لانه بسیط ذهنا وخارجا غرض د ماتن څه شی دی بس ته مړه دا یو کافي دی که نه او غرض د ماتن هغه دفع د اعتراض ده حاصل اعتراض دا ده چې لا یحد دا کله حال واقع شي د هغه ضمیر متصل به شان نه یعنی په شانه کې د ضمیر نه چې کله د لا یحد حال واقع شي که نه او مراد د حد نه هغه حد لغوي شي چې هغه نهایه عددیه ده چې هغه شی ده نو داسې به شي لا یحد په حال کون د الله تعالی کې چې د لره نهایه عددیه نشته ده نعوذ بالله نو دا معنا شوله چې الله تعالی معروض د عدد غیر متناهی دی یعنی الهه غیر متناهی دي الهه فساد د معنا شو کنه شو مقصد باندې پوه شو ان شاء الله نو دا اعتراض شو کنه نو مصنف یعنی ماتن جواب کوي په حاشیه کې چې لانه بسیط ذهنا وخارجا نو حاصل د جواب دا ده چې لا یحدو کله حال واقع شي د هغه ضمیر متصل بشان نه نو بیا د حد نه حد لغوي نه دی مراد چې هغه نهایه عددیه ده بیا د حد نه حد اصطلاحي منطقي مراد ده چې هغه تعریف بالذاتیات ده چې هغه شی ده نو بیا داسې شوې لا یحدو په حال کون د الله کې چې د لره حد منطقي نشته د تعریف نه کیږي په ذاتیاتو سره ولی نه کیږي لانه بسیط ذهنا وخارجا ځکه د الله تعالی دپاره اجزا نشته او تعریف چې په اجزاو سره کیږي ذاتیات اجزا دي که نه په ایمان یو چې پې پوه شوئ یو غرض د ماتن دا دفع د اعتراض ده یو غرض د ماتن شی دی دفع د اعتراض ده دویم غرض د ماتن هغه اقامت د دلیل دی په دې خبره باندې چې د الله تعالی دپاره حد منطقي نشته یعنی د الله تعالی تعریف په ذاتیاتو سره نه کیږي اقامت د دلیل دی په دې خبره باندې چې د الله تعالی دپاره حد منطقي نشته د الله تعالی تعریف نه کیږي په ذاتیاتو سره حاصل د دلیل دا ده دلته چې صرف صغرا ذکر ده حاصل د دلیل دا دی دلیل په نم ته د قیاس اقترانی کې ده داسې ووایه الله تعالی لره حد منطقي نشته ولې ځکه الله تعالی بسیط دی ذهنا او خارجا یعنی نه اجزای ذهنیه ورلره شته او نه اجزای خارجیه ورلره شته دا صغرا او هر هغه شی چې بسیط وي ذهنا او خارجا هغه لره حد منطقي نه وي نو الله تعالی لره حد منطقي نشته دا حاصل د دلیل شو په دې باندې ورسېدو انشاءالله نو دوه غرض شو کنه یو دفع د اعتراض بل اقامت د دلیل په دې خبره باندې چې الله تعالی لره حد منطقي نشته د ماتن غرض دی لانه ځکه الله پاک بسیط دی ذهنا و خارجا بسیط دی په دې ذهنا او خارجا باندې اشکال پیدا کیږي چې معترض وایي کنه چې دغه ذهنا او خارجا چې دا به منسوبي په نزعه د خافض سره یعنی دا به فاصل کې داسي لانه بسیط فی الذهن والخارج ځکه الله تعالی بسیط دی په ذهن او په چا کې خارج کې نو معترض وایي کنه ته وایي چې الله بسیط دی په ذهن کې نو بسیط خو په ذهن کې دا معنا چې الله تعالی موجود دی په ذهن کې او د موجودیت نه وروسته بیا بسیط دی اجزا نه لري دا معنا شو کنه ته وایي چې الله بسیط دی په ذهن کې نو دې دا معنا چې الله تعالی چې موجود دی په ذهن کې کنه او وجود د الله تعالی په ذهن کې دا محال ده وجود د الله تعالی په ذهن کې ذهن په الله تعالی باندې احاطه نشي کولی پوهېږي له خیره نو ته به جواب وکړي چې نه دا ذهنا او خارجا دا منصوب په نزع د خافض نه دي یعنی دا مطلب نه چې لانه بسیط فی الذهن والخارج بلکې دا منصوب دي په اعتبار د موصوف محذوفه سره مفعول مطلق دی د بسیطن دپاره مفعول مطلق دی د چا دپاره نو داسې شو لانه بسیط ذهنا وخارجا لانه بسیط بساطه ذهنیه وخارجیه الله تعالی بسیط دی بساطت ذهنی بساطت ذهنی څه معنی چې اجزای ذهنیه ورلره نشته الله تعالی بسیط دی بساطت خارجي بساطت خارجي څه معنی چې اجزای خارجیه ورلره نشته په ایمان وایي ور درې خبرې مو کولې یو دا چې غرض د ماتن څه شی دی دفع دی اعتراض دویم غرض د ماتن اقامت د دلیل په دې خبره باندې چې الله تعالی لره حد منطقي نشته او دریم په دې ذهنا او خارجا باندې اشکال درې خبرې شوې کنه
ها څلورمه خبره مو کوي. څلورمه خبره هغه په دې خارجن کې وکوه. په دې خارجن ټکي باندې اشکال پیدا کیږي. هغه دا نه چې د خارجن ټکي ذکر کولو ته ضرورت نشته. معترض وي ولې؟ ځکه مقصود دلته د ماتن هغه اقامت د دلیل په دې خبره باندې کنه چې الله تعالی له حد منطقي نشته. او دا خبره په دې سره تمامېږي چې لانه بسيط ذهنا، بس چې الله تعالی بسيط شو ذهنا یعنی اجزای ذهنیه ولا را نغلل، نو پته ولګي چې حد منطقي ولا نشته. ولې؟ ځکه حد منطقي په چا سره کیږي؟ اجزای ذهنیه سره کیږي. حیوان او ناطق جنس او فصل دا اجزای ذهنیه د انسان دي کنه. موږ انسان حیوان ناطق دی، ولی حیوان او ناطق اجزای ذهنیه د چا دي؟ انسان دي. نو چې نفي د اجزای ذهنیه وشو نو نفي د حد منطقي وشو، نو مقصود د ماتن حاصل شو. نو د خارجه ذکر کول د لغو او مستدرک دي. دا څلورمه خبره ده. اعتراض دی. نو ته به جواب وکړي چې مولا صاحب دلته چې دی کنه مصنف چې نه کنه هغه مذهب د جمهور نه دی غوړه کړی، بلکې مذهب د شیخ ابن سینا غوړه کړی. د جمهور په نسبت باندې تعریف فقط او فقط 50 سره کیږي په اجزای ذهنیه باندې. د ابن سینا په نسبت باندې تعریف په اجزای خارجه سره کیږي. لکه دا سه البیت سقف مع الجدران. البیت سقف کوټه چې دا چت سره د دیوالونو او دغه سقف هغه سقف او دا جدران دا اجزای خارجه د چاري د دې کوټې دي. نو هغه تعریف ور باندې شوی کده شوی. نو د شیخ په نسبت باندې تعریف د شی په اجزای خارجه هم جایز ده. نو ځکه دلته د چا مذهب ور کړی د شیخ، نو ځکه نفي د اجزای خارجه هم وکوله. نفي د اجزای خارجه هم وکوله. په ایمان پويږي څو خبرې ټولې وکولې شابه سي. څلور خبرې زده بشي ان شاء الله. اوس راځه مصنف خو ویل کنه په حاشیه کې په خپل حاشیه کې په سلم باندې چې لانه بسيط ذهنا وخارجا. ټیک شارح قاضي څه وایي؟ شارح قاضي وایي اقول ويزوي مه غرض د شارح قاضي دوه غرض دي. اقول اذ لا يتصور سره د شارح قاضي څو غرض دي؟ دوه غرض دي. یو غرض خو دفع دی او وهم ده او د اعتراض ده. په ماتن باندې اشکال پیدا کیدو. ماتن ویل په حاشیه کې لانه بسيط ویل کله. نو په دې باندې اشکال پیدا کی چې مولا صاحب دا بسيط چې په اصطلاح د فن د هندسي کې دا سطح ته وایي. چا ته وایي؟ سطح ته وایي. نو بیا خدا معنا شو چې لانه الله بسيط یعنی سطح د نعوذ بالله. او اطلاق د بسيط په معنا د سطح سره په الله باندې نسې کیږي. ولی؟ ځکه سطح محتاج وي جسم ته. سطح د چا د پاره وي؟ سطح هغه عرض ده چې انقسام قبلوي طولا او عرضا. سطح چې دا هغه عرض ده چې تقسیمیږي طولا او عرضا. عمق نه لري، غوچوالی نه لري. نو اطلاق د بسيط په معنا د سطح په الله باندې نه سي. ولې؟ ځکه سطح چې دا محتاج ده چاته او کنه سطح بغیر د جسم نه وي. نو چې سطح محتاج شو جسم ته نو خو بیا خو الله تعالی نعوذ بالله محتاج شو، ممکن شو، عارض شو کنه. ولې سطح ممکني محتاجي عارضي درې نقصان پیدا کیږي نه پیدا کیږي. نو شارح وی شارح قاضي مړوي بنګ دی وخوللی سړی دلته بسيط چې دی کنه په اصطلاح د فن د هندسي کې نه ده، بلکې بسيط دا معنا ما لا جزء له. بسيط په معنا د سطح سره نه، بلکې بسيط په معنا د چا سره؟ ما لا جزء له سره شو. په دې باندې رسید ان شاء الله. او اطلاق د بسيط په معنا د ما لا جزء له په الله تعالی باندې صحیح ده. نو یو غرض خو د شارح قاضي دا قول نه چې شابه سي دفع د اعتراض وخه. دویم غرض د شارح قاضي بیان د دلیل د صغرا ده. ماتن دلیل ویل کنه په دې خبره باندې چې الله تعالی لپاره حد منطقي نشتا. هغه دلیل دا دی لانه بسيط ذهنا وخارجا. دا صغرا وكل ما هذا شانه فهو ليس له حد منطقي فالله ليس له حد منطقي. نو دا لانه بسيط ذهنا وخارجا دا صغرا ده کنه. شارح قاضي د دې دلیل وای. شارح قاضي د دې چی وای؟ دلیل وای. پوهیږئ ان شاء الله. حاصل د دلیل دا دی چې الله تعالی بسيط د ذهنا او خارجا دا مدعاش ولولي. ځکه الله تعالی لپاره اجزا نشته. کارجا ولر راشي یا به واجبات یا به ممکنات. اجزا واجبم باطل، اجزا ممکنم باطل. نو ثابتي کنه چې الله تعالی لپاره اجزا نشته، الله بسيط د ذهنا او خارجا. په دې باندې رسید ان شاء الله. دوه غرض شو کنه اقول نو وسر عشر. اقول شارح قاضي وزما اذ لا يتصور ځکه متصور نه دی الله تعالی لپاره اجزاء حدیه لا يتصور باندې اشکال پیدا کیږي. حاصل اشکال دا ته چې الله تعالی لپاره د اجزاء تصور نه کیږي. ولی نه کیږي؟ تصور خدای یو شي کیږي کنه. سلم مولانا سوې نعم لا حجر في التصور فيتعلق بكل شيء حتى بنفسه ونقيضه قاضي ولا ورسروي. په تصور کې منع نشته
تعلق د هر شي سره راتللی شي، یعنی تصور د هر شي کیږي، تصور د او دا تصور کدا سي چې زه په هوا کې یم، تصور کدا سي انسان چې لس سرونه لري، ټیک دی کنه، حتی بنفسه و نقیزه، تر دې چې تصور د تصور هم کیږي او تصور د نقیز د تصور چې لا تصور دی د هغې هم کیږي. پوه نو ته څنګه وایې چې الله تعالی لره د اجزا او تصور نه کیږي؟ نو ته به جواب وکړې چې ملا صاحبې دلته چې لا یتصورو کې چې کوم تصور موږ منفي کوو هغه تصور مطابق للواقع منفي کوو. الله تعالی لره د داسې اجزا او تصور نشته چې هغه تصور د مطابق وي د واقع سره، یعنی په واقع کې دیم الله لره اجزا وي او ته دې تصور وکړې، دا تصور منفي کوو. ټیک دی که نه؟ او الته چې په سلم کې وایي کنه لا حجر فی التصور فیتعلق بكل شیء، په تصور کې منع نشته د هر شي سره تعلق راځي، الته د تصور نه تصور عامه مراد ده که مطابق للواقع وي او که نه وي. او تا تصور وکړه داسې یو انسان چې هغه لس سره لري، دا تصور دی خو دا مطابق للواقع ده نه. او تصور دی وکړه چې انسان یو سر دوه لاسه دوه خپې لري، دا تصور مطابق للواقع ده. پوهېږي؟ نو دلته موږ کوم تصور منفي کوو؟ شابسي. نو اقول لا يتصورو کې درې خبرې وکولې، دوه غرضه او یو په لا يتصورو باندې اعتراض. سر د خلاص ان شاء الله. ټولې څو خبرې شوې زموږ درس کې نن؟ اووه خبرې شوې. څو خبرې شوې؟ زما شي که نه؟ اقول زه وایم اذ لا يتصور ښه ځکه تصور نه کلی کېږي داسې تصور چې هغه مطابق للواقع وي له تعالی الله تعالی لره د څه شي تصور نه کلی کېږي؟ اجزاء حدیه. د چا؟ د اجزای حدیو. په دې به ورسېږي. ها اجزای حدیه څه معنی؟ داسې اجزا چې په هغې سره تعریف وشي. اجزای حدیه څه معنی؟ چې په هغې سره تعریف وشي. لاندې ناقد لیکلي وایي دا احتراز دی، دا یتألف منها قوامه، دا د حدیه او تفسیر دی. ښه دا یتألف منها قوامه دا د حدیه او څه دی؟ تفسیر دی. دا وایي احتراز دی د اجزای تحلیلیو نه، ځکه په هغې سره اتفاقا تعریف نه جایز. اجزای تحلیلیه مثلا نور مفهوم نه درته وایم، هغه اوږد هغه دی درس دی، خو مثال یې درته پیش کوم. اجزای تحلیلیه لکه د دې دیوال دا فرض کا څلور حصې، دا دیوال څومره فرض کا؟ نو دا څلور ربعې دا د دې دیوال اجزای تحلیلیه دي. ټیک؟ یا دوه نصفه فرض کا، یو نصف هغه نصف، دا دوه نصفه دا د دې دیوال اجزای تحلیلیه دي. پوه شو ورباندې؟ دا یو مثال دی. دا د اجزای تحلیلیه مثال دی. ودې پېژنده او نور هغه تعریفونه چې کوو که نه لنډ تعریف یې داسې وکوه، فرق یې وکوه چې یو اجزای تحلیلیه دي او بل اجزای حدیه دي. اجزای تحلیلیه چې دي دا په وجود کې د وجود د کل تابع دي، دا په وجود کې د وجود د کل تابع دي. اوس وګوره که نه کله چې دا کل موجود شي که نه نو بیا به دا دوه نصفه او دا څلور ربعې او دا شیان پکې راشي. نو چې دیوال نه دا کل نه نو ربع او نصفونه به له کومه شي؟ پوهېږې له خیره؟ هغه په وجود کې د چا تابع وي؟ د وجود د کل تابع وي. سر پې خلاصېږي. الله تعالی را اجزای حدیه نشته. اجزای حدیه څه معنی؟ شابسي. هغه اجزا چې په هغې سره شابسي. داسې اجزای حدیه یتألف چې حاصلیږي منها د دې اجزاو نه قوامه، هغه قوام او وجود د دې چا د الله تعالی، قوام او وجود د چا؟ ما ته وګوره حیوان او ناطق. حیوان او ناطق دا اجزای حدیه د چا دي؟ ولې؟ حیوان او ناطق سره قوام او وجود د انسان راځي که نه راځي؟ او که نه؟ الله تعالی لره دغسې اجزا نشته. په دې باندې ورسېدي انشاءالله. اوس راشئ اجزای حدیه کې نوره خبره نه کوو. لانها اما واجبات او ممکنات. ما ته وګوره غرض د شارح قاضي چې دی که نه بیان د دلیل دی په دې خبره باندې چې الله تعالی لره ولې اجزای حدیه نشته. الله تعالی لره ولې؟ ما ته وګورئ حاصل دا دی که د الله تعالی لره اجزای حدیه راشي نو دغه اجزا به یا واجبات یا به ممکنات. تالی په اعتبار د شقینو سره باطل، لا اجزای واجبه راتللی شي نه ممکنه راتللی شي. وجه د ملازمې څه شی ده؟ که الله تعالی لره اجزای حدیه راشي نو د اجزا به یا واجبات یا به ممکنات. وایي ځکه موجود منحصر دی په همدې قسمینو کې که نه. کوم شی چې موجود وي خو یا به واجب یا به ممکن وي، ممتنع چې دی خو موجودېدلی نه شي.
ممتنع خو موجودېدلی نسی. نو خامخا د اجزا به یا واجبات یا به چی یا به ممکنات دي. ها وجه د ملازمې خو ثابته شوه که نه. و دغه اجزا نه واجبات کېدلی سي او نه ممکنات کېدلی سي. ها ولې ګوره ورته لانها ځکه دغه اجزا به اما واجبات لاندې راکوشه او ممکنات یا به چی وي. اوس راشئ اوس فهي منفصله الهویت. غرض د شارح قاضي چې دی که نه دلیل وی په بطلان د شق اول د تالی باندې چې دغه اجزای واجبه ولی نشي کېدلی. دغه اجزای واجبه ولی نشي کېدلی. نو تفصیل داسې وکوه که د الله تعالی دپاره اجزای واجبه راشي نو خو یا به ذهنیه وي یا به خارجیه وي که نه. یا به په ذهن کې وي یا به چرته وي په خارج کې وي. دغه اجزای واجبه نه ذهني کېدلی شي او نه خارجي کېدلی شي. دغه اجزای واجبه نه ذهني کېدلی شي او نه خارجي کېدلی شي. پوهېږي انشاءالله. دغه اجزای واجبه ذهني ولې نشي کېدلی فهي منفصله الهویت. دا د اجزای ذهنیه او د بطلان دلیل ده او مستغنین بعضها عن بعضین دا د اجزای خارجیه او د بطلان دلیل دی. په ایمان ووایه. اوس راشه راشه که د الله تعالی دپاره اجزای واجبه راشي نو دغه اجزای واجبه د اجزای ذهنیه نشي کېدلی. بل شک خو شته دی نه خو چې اجزای واجبه ورله راشي خو یا به په ذهن کې وي یا به په خارج کې وي. ظرف خو منحصر دی په همدې قسمینو کې بل ظرف شته نه. دغه اجزا ولې ذهنیه نشي کېدلی وایي ځکه واجبات چې دي دا منفصله الهویت دي. دا یاد ساتئ هویت دلته په معنا د وجود سره ده. هویت دلته په معنا د چا سره ده؟ وجود سره ده. دې ټکي ته پام کوئ. ما ته وګوره هویت په معنا د حقیقت او د ماهیت سره هم راځي. ټیک دی خو دلته په معنا د چا سره ده؟ د وجود سره ده. دې ټکي ته پام کوئ. سخت ځای شرح هم نه حل کوي. سخت ځای داسې وایه واجبات چې دي دا منفصله الهویت دي. څه معنی؟ یو دا واجب دی یو دا واجب دی. د وجود به ځان ته وي د وجود به ځان ته وي. یعنې داسې نشي کېدلی چې دوه شیان دي واجب وي او په وجود کې د متحد وي. په وجود کې د څه وي؟ داسې نشي کېدلی چې دا دواړه د واجبات دي که نه او په وجود کې د څه وي. یعنې د وجود د وجود د وجود د وجود داسې نشي کېدلی. ممکنات کېدلی شي. زید قائمونه هم دا زید هم دی هم دا قائم هم دی. دا متحد فی الوجود دي که نه دي؟ دا زید او قائم متحد فی الوجود دي که نه دي؟ ممکنات کېدلی شي خو واجبات داسې نسی کېدی. نو ګورئ واجبات منفصله الهویت دي منفصله الوجود دي او کوم شیان چې منفصله الهویت دي هغه اجزای ذهنیه نشي کېدلی نو واجبات اجزای ذهنیه نو دا صغرا ده. ګوره فهي منفصله الهویت دا فقط څه شی دی؟ صغرا ده. اوس راشه هلکه الله تعالی لکه اجزای واجبه راشي دا ولې اجزای ذهنیه نشي کېدلی؟ دلیل ده شو ځکه واجبات منفصله الهویت دي دا صغرا او کوم شیان چې منفصله الهویت دي هغه اجزای ذهنیه نشي کېدی. نو د مدعا ثابته شوه چې واجبات اجزای ذهنیه نشي کېدلی. اوس راشه هلکه واجبات ولې منفصله الهویت دي؟ وایي ځکه وجود د واجب دا عین دی د ذات سره. وجود د واجب څه شی دی؟ هلته د تشخص لفظ استعمال کړی. تشخص نه مراد څه شی دی؟ وجود دی. وجود د واجب دا څه شی دی؟ عین دی د ذات سره. نو چې وجود د واجب عین شو د ذات سره نو ذات د دې واجب خو د دې واجب نه منفصل دی که نه؟ نو وجود منفصل دی. په ایمان ووایه چې وجود د واجب کله عین شو د چا سره؟ د ذات سره. نو ذات د دې واجب خو د دې واجب نه چی دی؟ جدا دی که نه دی؟ نو خو وجود د دې واجب هم د دې واجب نه چی شو؟ جدا شو. ولې چې یو د عینینو د یو نه منفصل شو خو عین آخر هم دغه بل شي نه چی شو. دا واجب دی او دا وجود هم دی چې کله واجب د دې واجب نه منفصل دی دا خو ته منې ځکه دا بیل واجب دی دا بیل واجب دی که نه نو خو د ده وجود هم د ده نه چی شو؟ منفصل شو. نو ځکه واجبات منفصله الهویت دي. ټیک صغرا ثابته شوه که نه. او کوم اشیا چې منفصله الهویت دي هغه اجزای ذهنیه او نشي کېدلی. ولې؟ ځکه په مابین د اجزای ذهنیو کې اتحاد فی الوجود لازمي دی. دې لپاره چې حمل صحیح شي که نه. اوس حیوان او ناطق دا د انسان شی دي اجزای ذهنیه دي. دو ترمن اتحاد فی الوجود شته که نشته؟ دا حیوان هم دی دا ناطق هم دی. نو چې اتحاد فی الوجود ولې پکې ضروري دی په اجزای ذهنیو کې؟ ځکه په اجزای ذهنیو کې حمل ضروري دی او حمل بغیر د اتحاد فی الوجود نه راځي. حمل بغیر د اتحاد فی الوجود نه راځي نه. ولې؟ مصداق ولې یوي باید؟ حمل کې ولې باید د دواړو مصداق یوي؟ حمل وایي اتحاد فی الوجود ته که نه؟ خدای دې بیخو بس حمل وایي اتحاد فی الوجود ته. ټیک حمل تعریف سنم څنګه کوي رستو؟ اتحاد المتغیرین ذهنا فی الخارج.
اتحاد د متغیر دوه داسې شیان چې مفهوم جدا وي خو دا متحدي په خارج کې دا اتحاد فی الخارج عین مفهوم د حمل دی عین مفهوم د چا دی نو تا ته څوک وایي چې انسان ولې حیوان ناطقي نو ته به وایي انسان دی حیوان ناطق مفهوم د انسان دی که نه حیوان ناطق ذاتي د چا دی په ایمان یې وایي چې پوهېږې که نه ښه نو ځکه کوم اشیا چې منفصله الهویتي هغه اجزای واجبه هغه اجزای ذهنیه په ایمان چې پوهېږي نو ثابته شوه که نه چې الله تعالی لره که اجزای واجبه راشي نو دا اجزای ذهنیه نشي کېدلی بل شک پاتې دی که نه چې الله تعالی لره د اجزای واجبه راشي او دا اجزای واجبه د کوم اجزا وي خارجه وي هغه هم نشي کېدلی ولې ګوره ورته ځکه دا واجبات مستغنین بعضها عن بعضین بعضې د بعضو نه چې وي مستغني وي یعنې ما ته وګوره حاصل د دلیل دا دی ګوره ورته الله تعالی را اجزای واجبه خارجیه نسی راتلی ولې ځکه اجزای واجبه خارجیه د دو ترمنځ علاقه د افتقار نه وي د دو ترمنځ دا صغرا شو کنه مستغنین بعضها عن بعضین څه معنی چې دو ترمنځ علاقه د افتقار دا یو بل ته محتاج نه وي ها او د کوم شیانو ترمنځ چې علاقه د افتقار نه وي هغه اجزای خارجیه د الله تعالی د پاره نشي کېدلی نو واجبات اجزای خارجیه د الله تعالی د پاره نشي کېدلی په دې باندې سری د اجزای خارجیه او ترمن علاقه د افتقار نه وي ښکاره خبره ده دغه دا دیوال دی او دا چت دی دا د دې بیت څه شی دی اجزای خارجیه دي او دیوال به وي چت به نه وي دیوال به وي چت به نه وي ټیک دی چت به وي دیوال به نه وي مړه دا تخته ده هغه پمپونو باندې نه یا شی ورته چې لګولي په دې باندې سری نو ځکه اجزای خارجیه او ترمن علاقه د افتقار نه وي ټیک دی که نه او د کومو شیانو ترمنځ چې علاقه د افتقار نه وي هغه اجزای خارجیه نشي کېدلی د الله تعالی ولې ځکه د ترکیب حقیقي دپاره د مرکب حقیقي دپاره په مابین د اجزاو کې علاقه د افتقار ضروري ده د مرکب حقیقي دپاره علاقه د افتقار څه شی ده ضروري ده نو که چېرته الله تعالی دپاره اجزای خارجیه راشي او علاقه د افتقار هم پکې نه وي نو ذات د الله تعالی به مرکب اعتباري وګرځي سړی ذات د الله تعالی به بیا څه شي مثلا بیا به د شي لکه دا کتاب چې دی که نه دا ما دلته ونیو دا ما فرض کو چې دا زما جز دی نو ما د دې کتاب سره واخله زه مرکب حقیقي یم که مرکب اعتباري یم او ذات د الله تعالی مرکب اعتباري کېدلی سي نه ځکه هغه منشه د حقایق واقعیو ده نو علت د حقایق واقعیو به څنګه په خپله باندې امر اعتباري شي پوهېږي على انها بسائط بس دا بل دلیل دی